السلام علیکم لیدونکو ستړي مشه د افغانستان 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې د بریا له امله تاسو ټولو ته مبارکي وایم. نن افغان 19 کلنو کم عمره لوبډلې د متحده عربي اماراتو سره سیالي لوبډلې ته د 216 منډو هدف وټاکه. د لوبې په پیلېدو سره افغان لوبډلې د نړیوال جام د خپل دویمې لوبې په پچه وګټله او لومړی د متحده عربي اماراتو په وړاندې د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په لړ کې د افغان 19 کلنو لوبغاړو له منځه ابراهیم ځدران 80 ډېرې رحمان الله بیا 80 او محمد اسحاق 15 منډې وکړې او په پایله کې افغان لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په ټولو 500 ورونو کې 215 منډې ترلاسه کړې او سیالو لوبډلې ته یې 216 منډو هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فرحان زاهل 8 منډې، ابراهیم ځدران 80 ښایسته منډې وکړې، عمران 21 منډې، رحمان الله 88 به په زر پوړو منډې وکړې، محمد اسحاق 38 منډې وکړې، عبدالرحمن 14 وکړې او شفیق الله غفاري بیا هم 15 منډې ترلاسه کړې. د افغانستان له لوري د تېرې لوبې په څېر یو ځل بیا شفیق الله غفاري ښایسته بالینګ وکړ او د افغانستان لپاره یې 15 وکټې ترلاسه کړې. افغانستان د نړیوال جام خپله دویمه بریا هم ترلاسه کړه. افغان 19 کلنو کم عمره لوبډلې د نړیوال جام په خپله دویمه لوبه کې هم د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 116 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نو د دوستانو دغه د خوښۍ خبر تاسو ټولو ته مبارک وي چې افغانستان په 19 کلنو نړیوال جام کې دوهمه لوبه له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. نو دغه ډیر د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې افغانستان سر په سر دغه دی چې 2 لوبې ګټي. نو انشاءالله راتلونکي کې به هم ځلیږي. نن بیا هم موږ ولیدل چې ابراهیم ځدران ښایسته لوبه وکړه، رحمان الله هم ښایسته لوبه وکړه. نو دواړه ښه بیټینګ کوي د افغانستان لپاره. خدای وکړي دا هسې مخکې وځلیږي او که چېرته موږ بالینګ سایډ ته ګورو، بالینګ سایډ کې شفیق الله غفاري تېره لوبه کې هم 7 وکټ اخیستې وي او دا د نن هم په زړه پورې بالینګ وکړ، 15 وکټې د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. نو همدا ده چې د بالینګ او بیټینګ دواړو په مرسته موږ وکولی شو چې دغه د دویمه لوبه هم وګټله.